له ډنمارک څخه د افغان غږ د رادیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو ګرانو اوریدونکو خویندو ورونو مشرانو کشرانو سلامونه او درناوی هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ مونږ ته خو په زړه کې رانږدې یاستئ او ډېر په مونږ ګران یاستئ ځکه چې د چا خبره هر چا ته خپل وطن کشمیر ده هر چا ته به خپل قام ګراني مونږ ته د خپل افغان ملت قام ګران ده دا ډېر ویاړلی هیواد زمونږ ګران افغانستان او زمونږ خلک شنونده ها و بیننده های عزیز و بجان برابر رادیو تلویزیون صدای افغان از دنمارک عرض سلام و احترام و ادب دارم امیدوار هستم جور و سلامت باشین همکارای عزیز من هم سلام دارن خدمت شما و بسیار زیاد تشکر که ما را حمایت میکنین حمایت ما خوب بارها گفتیم که پول از کسی نمیگیریم و توقع هم نداریم این کانال رادیو تلویزیون صدای افغان که از کانال گلدسکس رادیو تلویزیون دنمارک پخش میشه این بر ما کدام پول نمیده این ساعتهای مختلف را در یک کمون داده برای اقوام غیر دنمارکی میگه که اگر نشرات میکنین چون آزادی و دموکراسی است میتونین حتی به زبان خود خب ما و فیض جان ابتکار کردیم میره آنلاین ساختیم که در کل دنیا شنیده میشه و دیده میشه بنان قدرمن دوستانو تاسو کولای شئ دغه امکانات نه په استفادې سره مونږ ته لارښوونه وکړئ او زموږ د خبرونو په جوړولو کې تاسو مونږ سره زیاته مرسته او کومک وکړئ ځکه چې دا د افغان غږ رادیو تلویزیوني خو بنان تاسو ټول پکې شامل یاستئ او ګډون لرئ پکې او پرته ستاسو له ګډون او لارښوونې نه خپرونې هم زموږ بشپړې نه دي بیا به نو خو د یو کورنۍ خپرونې خپل کور کې به اورو مونږ زیاتره له ډنمارک نه اطلاعات خپرو او دلته د افغانانو ژوند کاروبار ژوند روزګار د نن ورځې یادښت کې یا د دې اونۍ په یادښت کې چې نن یې وړاندې کوو یوې ډېرې مهمې مسلې ته مونږ اشاره کوو په هر حال مخکې له دې چې هغې ته راشو اصلي مطلب ته دوه پوښتنې مونږ نه شوي دي وایي چې تاسو ولې د افغانستان دننه په روانو حالات باندې خبرې نه کوئ سوال شده که چرا شما در رابطه با حوادث داخل کشور عزیز ما افغانستان بحث نمی کنید خب جواب ما چی است؟ جواب ما این است دوستای عزیز که اینمه قدر رادیو و تلویزیون و دمی یوتیوب که شما برنامه ها را میبینید از امریکا نشر میشه از کانادا و استرالیا و از تمام اروپا از انگلستان فرانسه نمیدانم از جمهوریت اتحاد شوروی از هند و پاکستان و ایران این کفایت نکرد که حال ما بشینیم یوسف و دوست و فیضی حوسا آل یک برنامه را بتیم کورامیچ خبر نداریم از داخل افغانستان هیچ اطلاع نداریم داخل نکی چې من دلنه په افغانستان کې نه یو په حالاتو کې نه یو او دلته کینو دا ټول خلک منتظر دي چې ودرېږي دا هیواد دوست صاحب او دا فیضیان حوسا مونږ ته څه نوي اطلاعات راکړي اساسا مونږ د ډنمارک کې اوسېږو ولاکه یعنی په خدای ډېر مسایل چې مونږ نه خبرېږو په قوانینو نه پوهېږو په خپل وطن کې چې وو هلته هم په قوانینو نه پوهېدو چا نه پوهېول هغه اداري مسؤلین چې زموږ ول هغوی خو مونږ ته تشریح نه کوله چې ته په کال کې څو ورځې رخصتي لري څو ورځې د ناروغۍ رخصتی داری امیر تو را خدا دمی افغانستان برای ما هم نسل خود ما میگم گفته بود برای ما کسی ما دمی دنمارک بسیار مسائل راست که نمیفهمیم مهاجر هستیم بیگانه هستیم اینجا خو از اینا تشکر که امکانات برای ما فراهم کرده اما خو یک کشور جدید یک کلتور و فرهنگ و قانون جدید است زیر تا ما یاد میگیریم او ضرورت است که نوازای ما که بلند شد باز اونا دقیق از اینجا اطلاعات بده چی رسد تا به افغانستان که ما هیچ اطلاع نداریم از اونجا اصولی منگه دروغ و رښتیا ووایو هلته په افغانستان کې چې کوم حکومت پرون و یا دا نن و نه لا پرون نه خبرې نه له نن خو پرون نه دغونه پوهېدلو چې فساد ده ځینې شیان دي چې هغه ښکاري که ته په هغه وطن کې نه لکه فساد رشوت خیانت وژل تړل زورول د رئیس جمهور عکس په ټوپک ویشتل دا خو موږ لیدل د دې ځای نه مو لیدل
اما اوس چې کوم حالات دي موږ څه خبرې کوو؟ ما اصلا هیچ اطلاعی نداریم. ما چی راست دروغ بگوییم؟ میگیم بیادر پدر و مادر طالبان یک دفعه در گور کنیم، یک دفعه بازپس بکشیم، میشه حکومت سابق یک دفعه از گور بکشیم و بازپس داخلش چیز دو دشنام بگوییم، غلط بگوییم، در حالی که علومون 40 میلیون مردم زندگی میکنه. چرا از اونا گزارش هایی که از داخل افغانستان نشر میشه اونا رو بشنویم؟ اونا ما که میبینیم از اینجا کدام مشکلی نیست. اون مشکلی که از اون رو ما میفهمیم که در رابطه با مثلا هموطنان عزیز ما، یکی دیگه از هموطنان عزیز ما، در رابطه با حجاب و در رابطه با مکتبای خانم ها و دخترها و پوانتون ها و نمیدانم یکی دو موضوع است که باید خب ایره خب ما میگیم که مکتبا باز شود. این که چرا باز نمیشه این میره ما از اینجا نمیفهمیم. و تا آلی از افغانستان هم کس برای ما نگفته. اما کسایی که یوتیوبر است در تلویزیون های رسمی و غیر رسمی کار میکنه، کی گفته که چرا باز نمیشه؟ من چی کار هستم که بگم در زن و سکاره ما چیزی که ما در افغانستان اما اوسانی حاکمان اغوی تا بدورا دوه ما او یا هم ورد توصیف او کما تعریف او کما و در سیار کلی هیچ نیم خبر. زمون وطنداران دی خدای ژوندی لري، زمون هیواد دی خدای ژوندی لري. خدای دی حاکمان ته انصاف ورکی او قدرت و ځواک دی ورکی چې د خپل خلکو خدمت وکړي. د اسلام د مقدس دین د ارشادات سرسم د افغانیت خپل یو قانون ده. دا نالیکل شوی قانون ده د افغانیت. یو چاته که څوک تانم ورکوي وایي ته هیڅ افغان نه یې. په تیره بیا په دې پښتنو کې خو وایي ته هیڅ پښتون نه یې. خو وقتی که افغانیت یک قانون نانوشته است و شامل یک تعداد مسائل است که از لحاظ اخلاقی، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ فرهنگی و سیاسی و سایر ارسا دونمو افغانیت دمو قانون نانوشته که از هزاران سال به این طرف از آریانای باستان برای ما مانده. ما خواست کدام کشورهای دیگه از فرانسه و اسرائیل و امریکا و روسیه خود نامدیم. خود آریانای کبیر اینمی اقوام افغانی همونجا بودن، رشد کردن و انکشاف کردن. زبانهایشان تغییر کرد. شاید هم یک زبان بود دو وقت. آرام وقتی مهاجرت ها صورت گرفت زبان ها هم کمی فرق کرد، اما بسیار با هم رابطه دارم این زبان های ما شما. خب ما هیچ حق نداریم در کشوری که نیستیم در موردش خوب و بد فیصله کنیم. اونا بخیر دیگه یوتیوبرها و نمیفهم تلویزیون ها و رادیوهایی هست که اونا مصروفی از این کار است. خدا بر از اونا حمایت بده. ما نمیخوایم در چیزی که هیچ خبر نداریم خود دخیل بکنیم. هیله لرو چې دا زمونږ دغه څرګندونې تاسو ته ستاسو پوښتنې ته ځواب درکړی، ځکه چې دا یو ډېر لوی بحث ده او د دې دپاره کیدلی شي چې په ساعتونو خبرې وشي. هغه چې لاسوندونه و اسناد و مدارک در سره بیا پې خبرې کولی شو. په هر حال دویمه مسله چې مونږ ته راغلې ده چې مونږ نه پوښتنه کړې ده چې ولې ټول افغاني تلویزیونونه او رادیوګانې اخبارونه مجلې او د انټرنیټ په مخ پاڼې چې دي دا تخصصي نه دي، ټول یو ډول خبرونه وایي، ټول یو ډول مطالب خپروي او کوم خاص تغییر نه لري. او یو څه اضافه کړي دي چې مونږ یوازې تاسو ګورو، یعنی مونږ افغان غږ رادیو تلویزیون له ډنمارک نه دا ښودله چې تاسو یوازې په دې ډنمارک او د افغانانو ژوند دلته په دې خبرې کې ولې مثلا جرمني نه یا فرانسې نه یا امریکا نه یا بنګلادیش نه افغانان یا له کویت او له قطر نه ولې نشرات نشته یا د مسکو نه ولې داسې خپرول نشته. ښه اوله خو مننه چې زمونږ په باب مو دا پیرزوینه کړې، تاسو نه ډېره مننه کوو. شاید همدغه دلیل شوی چې مونږ دا ډول نشرات نکوو. اینمی شاید باعث شده باشه که
که ما نشرات بیمورد نکنیم. خودتان از ما سوال کردین که کل تمام رسانه های تصویری و صوتی و چاپی تقریبا یک نوع نشرات میکنن. حالا شما میخواین که ما هم دوجی شامل شیم. خبر را که مثلا یک تا یوتیوبر گفته یا یک تا رادیو تلویزیون گفته او را ما بگیم، هیچ ما ضرورت نداریم اونو گفته رایستن. اول خو اینمی افغانان که در دنمارک هست اینمی هم کلی زبان دنمارکی رو میفهم اکثریتش. اونایی که نمیفهم خب ما میریم اینمی رادیو تلویزیون ما میره در کمپا از نزدیک با خدا باور بکنیم که ما و فیض جان میریم قوانین برشان تشریح میکنیم. رابطه تلفنی داریم ما برشان. یعنی رقم فقط بگویی که دفتر شاروالیست روابط ما اینی رقم. در هر صورت ما نمیخوایم نشراتی بکنیم که هم تکراری باشه و هم به محتوا باشه و تخصصی نباشه. خود تخصصی یعنی چی؟ هنر است، ادبیات است، دارن یک عده دارن. سیاست میکنن، مشخص سیاست میکنن، دارن یک عده. میمونه مسائل مربوط به ای که ما در جزئیات سیاست افغانستان و در جزئیات مسائل فرهنگی و اجتماعی مردم ما و خانواده های ما نشرات داشته باشیم، مثل که در افغانستان داشتیم. تا مثال پروگرام کورانای جوان که ما در رادیو تلویزیون را سالهای سال همکارای عزیز ما او را عین از یک 70 سال پیش ایرا تاسیس کرده بودن تا آخرا بود و عالم شاید باشه. و یا پروگرام زراعت داشتیم، پروگرام کارگر داشتیم، اطفال، جوانا، زنا. در طول خبرونی من در لود وسخو دست خونه که دم افغانان چې په بهر کې اوسېږي دا اوس د اطفال پروګرام هم نشر کی بیل د ښځو بیل نشر کی د ځوانانو د کارګرو د دهقانو مونږ خو د څارندویو د پولیس او د اردو او د وسلوال پوځ د دې نشرات خو هم کول. هغه اوس څوک د دومره جنرالان دلته دي ډګروالانو د وسلوال پوځ پیاوړي افسران هم دغه دنیا کې اوسېږي. هم در ډنمارک کې پیلوټان چې د افغانستان هوا به یې ساتله دا په سلګونو کلونه. هغه هم دلته ډېر علاقه لرم چې یو ورځ یو پروګرام د دوی ونیسو چې د خپل هغه جشني کالي نه دي، دا لباس و یونیفورم دا واغوندي او راشي یو محفل کې زمونږ د وسلوال پوځ استازي د څارندوی د وبخښئ چې هغه وخت ورته څارندوی ویلې د پولیسو د اردو او د ملي امنیت د هوایي قواو ځواکونو دا خلک ټول ډېر قدر وړ شخصیتونه دي. دا هر یو یې کار کړی دی وطن ته. دوی د خپله داسې یو پروګرام جوړ کړي، موږ ورسره مرسته کوو چې یو ورځ ټول په یونیفورم کې راشي، خپل خاطرات ووایي او جشن یې ولمانځو. د دې وسلوال پوځ د ځواکونو نن دي که پرون دي، ټول د افغانستان وسلوال پوځ زموږ ویاړلي ورونه او خویندې د وطن واقعي بچیان دي. ښه موږ نه غواړو دغه ډول نشرات وکړو چې لاره ورنه ورکوي، یعنی تخصصي نه موږ ولې دا کار وکړو. او که وایي چې موږ په دې باب څه نظر لرو، زموږ نظر دا ده چې که تخصصي شي خو ډېره ښه ده. تر ټولو د مخه تخصصي دا ده چې همدغه هېواد کې چې اوسېږي د همدې هېواد د افغانان نشراتو خپرونې وکړي. زه له دې جرمني نه څه خبرېږم، سویډن او ناروې نه څه خبرېږم. دا سکندناوي هېوادونه چې سویډن، ناروې، فنلند، دا درې هېوادونه خو په خدای که لا ورغلي. ښه چې هلته زه تللی نه یم او د هغې خلکو نه او د افغانانو نه چې هلته ژوند کوي زه نه پوهېږم نو څنګه نشرات او خپرونې وکړو. همالته چې څوک دي هماغه ځای خپرونې دې وکړي. بله پوښتنه یې نه ده کړې، ځینو اورېدونکو ویلي چې اکثرا موږ چې له افغانستان نه بهر د افغانانو فرهنګي خپرونې ګورو یا مثلا ناستې و محفلونه یې ګورو، هلته مثلا همیشه دوی خپله تل دغه خپله افغانان ناست یو بل ته شعرونه وایي، یو بل ته داستانونه وایي،
مثلا موسیقی د افغانستان مګر موږ خو په یو غونډه کې وستاسو ونلیدل چې مثلا په دې ډنمارک کې تاسو خپل شعر ډنمارکي شاعر ته وایي او ډنمارکي شاعر راوړي تاسو ته وایي چې یو بل ویژباړی یا لنډې قصې یا داستانونه او یا هم موسیقي په پای کې ما نه پوښتنه کړې چې ودو صاحب تاسو کله د ډنمارک د هنرمندانو کنسرت ته تللي یاست؟ نه ولاکه زه خو نه یم تللی رښتیا واقعیت است. این حرف هموطن عزیز ما یا هموطنای عزیز ما که از پوانتون کابل این سوال کردن از شعبه زبان و ادبیات، خب ما دویت تفسیری نداره، به خاطر از اینکه ما اینی مکلفیت داریم، اینه در تلویزیون صحبت میکنیم، یک بخش ما دنمارکی صحبت میکنه، یک بخش ما ما خو اینه به دو زبان حرف میزنم، پشتو و دری، زبانهای ملی ما. اونایی که به هر دو زبان حرف نمیزنن خب کار خودش از کمبود و نقص خودش از دیگه دا خو دې نیمګړتیا ده. او بل خبره دا ده چې ځینې کسان ماته وایي چې ته ولې فارسي وایې، دري وایې، دوی ولې پښتو نه وایي. زه عرض وکړم دوستانو دا د افغان غږ راډیو تلویزیون نه دلته موږ ته ویلي دي چې یا راوړه بل دوه درې کسه در سره دلته مقرر که او پیسې م ورکه، ته خپله زه خو شی نه لرم. دوی راته وایي ښه زه به اوس یو بل څوک راولم دلته چې هغه پښتو وایي، زه فارسي ووایم، دا بل هم پشهیي وایي، هغه بلوچي وایي، دا نورستاني وایي. دا خو زه نشم کولی، دا خو د افغانستان راډیو تلویزیون چې دولت په لاس کې دا نشي کولی. دغه زه هم پښتو وایم هم دري وایم، د افغانستان د خلکو حق ده، دغه ژبې دي، دغه خپل مطلب زه باید په دري ژبه هم خپلو وطندارانو ته ورسوم. ما همین موضوع خودم مطلبی را که ما میگیم اینه ما باید برای دری زبانهای خود و برای پشتو زبانهای خود و اگر سایر زبانها را هم بفهمیم از اونها هم دریغ نمیکنیم. این بود صاحب عرایض ما در رابطه با پرسش های شما و خواسته های شما. بسیار تشکر، لطف کردین. هم انتقادایی که اگر بود شما خود انتقاد نکردین اما بسیار ماهرانه انتقادتان مطرح کردین، تشکر. ما میشه که این کمبود خود بپذیریم. ما کسایی که دمی عرصه‌هایی که شما گفتین در هنر و ادبیات کار میکنن به سر شما اگر ما بتانیم در بین دنمارکی ها مثلا ما در بین محافل دنمارکی ها بریم و اونا رو در محافل خود بخوایم شامل اتحادی های خود بسازیمشان و ما شامل اتحادی های از اونا شویم، کار بسیار نیک است. یا کتاب چاپ کنیم، کتاب ترجمه کنیم، کتابونو چاپ کنیم، کتابونو وژباړو د دنمارکی نه پښتو دری ته او پښتو دری ورکو دنمارکی ژبې ته، همداسې د نورو هېوادو کې دیګ کم کار شوی. اول همدغه خوشحال بابا د یو فیلسوف په توګه، د یو ستر انسان په توګه چې هغه هم د ده په دیوان کې هم تاریخ ده، هم د افغانستان د تیر افغانستان جغرافیا ده، هم کلتور و دود و دستور ده، هم ویاړنې دي په خدای لکه روایتونه د خوشحال بابا شعر او د ژوند فلسفه ده. هلته اول د خوشحال پېژندنه په دننه افغانستان کې نه ده شوې. دلته چا دا کار کړی؟ چا کوم سیمینار غونډه نیولې ده په فرانسه کې، امریکا کې، په شوروي جمهوریتونو کې، په کوم ځای کې؟ خو پراګنده نشرات من کوو دلته هلته منوی ستاسو دا انتقاد او دا نیوکه هم منو. خب اوس براشو اصلی مطلب ته قدرمن دوستان. موضوع اصلی ما ایست که بخیر عید نزدیک است و آل در تمام کشورهایی که افغان ها است، یعنی بیرون از افغانستان، اینا در تلاش ازی هستن که با دنبال هنرمندا هستن که بخیر امی پروگرام ایدی رو بسازن و یک هنرمند بخواین. اوس مهمه خبره دا ده قدرمن دوستانو چې هنرمند راغواړي د اور په بیه د دوی قیمتونه، قیمت‌های از این هنرمندا حالا بسیار زیاد شده. یعنی هر کدامش بیادر تا 10,000 یورو، 8,000 یورو، 5,000 یورو، 5-6,000 دلار تا 10,000 دلار. این افغانا خو
که اونجا معافل خود میگیرن، اینا خب مثلا تلاشای فرهنگی دارن یا خب پول ندارن که اینا خود یک تیکت میمانن. حالا مثلا در دنمارک اگه ما هنرمند بخوایم و برای از اون تیکت بانیم 500 کرون 400 کرون یا 300 کرون، خود ندارن کسی. یا از یک خانه که 5 نفر به نام خدا افغانان خود میبینیم که چند اولاد داره که دیو کور 15 کسان راشی چې دا 200 روپۍ ټیکټ دا خو 1000 روپۍ شو که هغه لري نه یو 1000 روپۍ خو به ډوډۍ هم خوري کنه نه خو نه لري وای زه ورکړ تیر لدی اختر نم تیر لدی هنرمند دی محفل دی افغانان همدغه رقم کلتور و فرهنګ د افغانانو له منځه دي دلته البته په بهر کې خیمه. بنان توقع ما از هنرمندای عزیز لطفاً همین ویدیوی ما رو تا اونا برسانید. ما از شما عذر میکنم و از شما خواهش میکنم باعث یک دوستتان، باعث یک عزیزتان، باعث یک هموطنتان، باعث یکی از گوینده های رادیو تلویزیون خواهش من از شما این است که شما همین قیمت هایتان یکم پایین برین. هم نه تنها در این مخصوصا در محافل که اتحادیه ها و کمیته ها میگیرن، به خاطر از اینکه این مسئله وطن است، اینجا مسئله حفظ و کلتور افغانیت و اسلامیت و روحیه کشور ما است. اینه باید بین اطفال و نوجوانان خود نگاه کنیم. او رو میگیریم این خفه نشین یا رقم شما خراب میکنین امروز. گران و هنرمندان و عزیزان تاسو دسی مکوید دسی ورځ را نشي چې دا کمیټه فیصله وکړي چې هیڅ موږ دا پیسې نه ورکو، هیڅ هنرمند ته نه ورکو، نه راغواړو خلاص. هیڅ عمل ته کینو یو بل سره د اختر باندې دغسې لمانځو خیر د بې موسیقي. دا کار خو په ودونو کې هم باید تاسو مراعات وکړئ، په شیریني خوريګانو کې هم مراعات وکړئ. اوس خو ډېره ښه ده چې شیریني خوري او ودونه ډېر مختصره او بې مشکل حل شي. قدرمن دوستانو دا و زموږ د دې اونۍ یادونه د یادښت په توګه او هغه ستاسو د پوښتنې ځوابونه و چې له موقع نه په استفادې تاسو ته څرګنده کړه. عبادتونه مو قبول شه، خیر سره اختر چې را روان ده په تاسو دې بختور وي. عید همتان مبارک. کشور عزیز ما افغانستان بدون جنگ و بدون تقابل باشه. افغان ها از جنگ دیگر خسته شدن. 7 برادر خودم از دست داده. دمی جنگا، دمی انقلابایی که برای هیچ کدام انقلاب، کدام کودتا، هر کدامش گفتم ما انقلاب کردیم. آخرش هم که میبینی یک نفر کودتا کرده خلاص او خودم کشته، اونمو تنظیم خودم کشته، اون مردم هم کشته. بنان سلامت باشین، جور باشین. قدرمن دوستانو یو بل سره به مینه کوو، په دا سیاسي خبرو یو بل مخه په کوی. دا سیاستونه هغه د لاړل که دا خلک ډېر هوښیار وای نه به مړه کېدل. دا وطن به داسې نه کېده. خدای د افغانستان بې جګړې لري، خدای د افغانستان آباد او د ترقۍ په لورې ګړندی لري او خدای د افغانانو حاکمان ته خدای دا توان ورکړي چې په دې لوی دنیایي ځواکونو کې د خپل کوچنی هیواد موږ بېطرفه یې وساتو او سالمه یې وساتو او د هیڅ شاخوا ونه نیسو. ښه ورځ، ښه وختونه او نیکمرغي مو په برخه.